د بخل زمون بیا ذکر کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دو عادت خدای پاک په نیک مسلمان کې نه جمع کړي، بخل او بد اخلاقی. بخل او بد اخلاقی چې مسلمان دی وي بخیل دی وي بد اخلاق دی وي، دا خدای پاک په کامل مسلمان کې دا نه جمع کړي. یو کې راتلی شي خو دواړه نه کې جمع کړي. ولې؟ وای د انسان وجود خدای د نفع دپاره پیدا کړی، خو نفع چې بل ته رسیږي یا په ځان یا په مال، یا په ځان یا په مال. دا نیک اخلاقي بد اخلاقي دا په ځان خبره ده. دا چې سړی نیک اخلاق وي د هر چا سره ښه ژوند تېروي، په ویاړ تندي ملاقاتو د کومک ضرورت چې کومک ورسره کوي اشرو دغو شیانو کې دا په ځان باندې ګټه رسول دی یو چا ته. او د چا چې اوس روپۍ او د مال رسیږي په مال ګټه رسي. دا چې یو مسلمان وي نه یې د ځان ګټه رسیږي بل چا ته بد اخلاقه وي، نه یې په مال رسیږي، دا خدای پاک داسې مسلمان ته داسې وجود نه ورکوي. نو که چا کې دا دواړه وو نو معنا دا د ایمان ناقص ده. هسې د مسلمان اطلاق خو په کېږي، خو کمزوری مسلمان ده دا چې سره له اسلام او دی هم بد اخلاقي کوي او هم بخل کوي. دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت ته نه ننوځي، دا معنا سابقینو کې اولو خلکو کې جنت ته نه ننوځي خبون دوکباز، بخیل او منان چې چا سره ښه وکړي بیا احسان په باره یې. دا به په فایزینو کې سابقینو کې جنت ته نه ننوځي. دا بل روایت کې د مسلمان صفت نبی علیہ السلام کې المؤمن غر کریم، المؤمن غر دا معنا نه چې همیش په دی دوکه کېږي، خلک بې خطا کوي. ولې وایي بل ځای کې حدیث مبارک دا ده چې مسلمان د یوه غار نه باید دوه وارې ونه چیچل شي، هر وارې خلک خطا نه کوي. دا معنا ده چې مسلمان ډېره توجه د آخرت په طرف وي، د دنیا په طرف کې نه وي، په خلکو یې حسن ځوان زیات وي، نو ځکه دی خطا کېږي. حسن باور لري، حسن ځوان لري په خلکو باندې. دا موږ طالب و ملا خلک چې خطا کوي په دوکاندارانو کې، کوم دوکاندار هم ډېر خطا کوي چې ښه په سنتو برابر یې، نو موږ خو هغه ته ورځو. چا ګرخیلې چې دا خو ګرخیلی د فاسق د یو نه دغته شو، هغه ته چې ولېده چې دا خو غریب طالب و ملا ده په څه نه پوهېږي، نو داسې خبره درته خوږه کړي د 10 روپیو شی په شله در باندې خرڅ کړي. دا ډېره دوکه داسې خلک کوي. ولې ته حسن ژوند کوي په هغه باندې چې خو مسلمان د مسلمان به ولې دروغ وایي، مسلمان به ولې قسمونه کوي. ای مسلمان صفت دا د خوشباوري لري، نو صداقت لري، ځکه خطا کېږي. خو چې یو وارې خطا کو بل وارې خو د بیا ځان ذاتې نه خطا کوي. باید بیا مسلمان داسې همیش وایي ملعبه د خلکو هم ځان نه کې جوړ چې خلک بیا پسخان پوهې دا ساده د غلطېږي راشي بیا یې غلط کوي راشي بیا، دا هم باید نه وي. او فاجر سړی چې ده دوکه‌باز بد اخلاقه وي، نیک سړی ساده د دوکه‌بازي په مقابل کې دوکې نه ایسته او نیک اخلاقه وي. احسان هم یو غر په تابار کې چې ته ملایو طالب مې د تا لحاظ مې وکړو او هلته یې بنیاد ایستلی او هغه چې ده فاجر سړی د هغه اکثره دوکه‌باز او بد اخلاق وي.